موږ هغه پښتانه افغانان چې ځان ته پاکستانیان وایي هغه ټول موږ الله پاک د افغان کډوال په ازار نیولي. دا وخت چې زموږ کوم ستونزې او مشکلات دي تاسې تاریخونه وګورئ چې پر موږ دا ستړي دا مشکلات د کوم وخت سره روان دي. دا د هغه وخت څخه دي چې د کوم وخت سره دوی سره ظلمونه شروع شوي. موږ د دوی ملګري نه ده کړې، موږ د دوی ملاتړ نه دی کړی، موږ دوی یو تن خپله وینه نه دي بللې. موږ دا مسله داسې بللې ده چې زموږ پر سر نه ده افغانان دي. یعنی هغه خلک هم چې په جلسو تقریرو کې د دوی د غمخوارۍ خبرې کوي، په پټو میټنګانو مجلسو کې دا خبرې کوي چې دا د ریاست فیصله ده. یاره د ریاست فیصله خو څه آسماني فیصله نه ده، د انسانانو فیصله ده. د انسانانو په همت و میړانه بدلیږي. یو ځای هم څوک دا ثابته کړي چې د آئین د لارې د عدالتو د لارې یا پر عالمي سطح دغه زموږ مشرانو د دې دپاره اواز پورته کړی دی، عالمي یو دروازه یې ټکولې ده، یا په پارلماني کمیټیانو کې چې هغه آئیني د دې شیانو مجلسو ځای دی. یعنی په دا شیانو دا سنجیدګي نه ده. نو الله پاک په پر موږ عذابونه راولي. همیشه الله پاک چې کوم قومونه غرق کړي دي په هغه کې ظالم او پر ظلم خاموشه طبقه دواړه یې غرق کړي دي. نو موږ د دوی په حق کې خاموشه پاتې سوي. اوس هم دا مسله دا خلاصه نه ده. تاسو لږ فکر وکړئ چې یو سړی یو 15 روپۍ مزدوري یې کړي، ماښام خپلو بچیانو له روان یې سنګل فیملي کورونه چې د هغه کې خالي زنانې او ماشومان یا د چا سپین سرې مور سپین ږیري پلار په انتظار په لار کې دا ظالمان یې پورته کړي، بیا یې بارډر پاس کوي. پر دا کور به څه تېرېږي؟ یا دا کومې کډې چې په ظلم په جبر واوښتلې، آیا دا خلکو دې به زموږ د دې خوا پښتنو افغانانو ورونو سه یو امید نه درلودی؟ دې به د اوښکو ډکو سترګو باندې چې کوم ټیم واوښتل په دې خوا به یې نه یې کتلې؟ دې به الله ته یو فریاد نه یې کړی؟ نو موږ ګه سره دا د افغانیت او د تاریخ خو د دې خبرې چې موږ ته کېږي دا پر کوم بنیاد کېږي؟ موږ خو دغه اوسني خلک دا تاریخ ته مختورن یو. په تاریخ کې خو دغه تاریخ هم لیکل کېږي چې دا پر افغانانو کوم ظلم و جبر روان دی. یا هغه تاریخونه چې موږ بیانوو دا زموږ پلرونه نیکهګان نه دي. موږ جلا خلک یا هغه جلا خلک دي. که موږ هغه سره یو وي موږ د هغو تاریخ بیانوو نو د هغو په 100 کې 10% رنګ خو به ښکاره کوو چې موږ د هغو پر لار روان یو. کایسې بس په تاریخ باندې ګزاره ده. هغه پلرونه نیکهګان چې هغه درار چا یې پیاوړي بولو، دا خپل تاریخ د چا پر تاریخ نه ورکوو. آیا زموږ پلرونو نیکهګانو د خپلو پښتنو افغانانو په حق کې داسې خاموشي اختیاره کړې ده؟ دغه موږ چې میرویس نیکه او احمدشاه بابا یادوو، میرویس نیکه او احمدشاه بابا، آیا احمدشاه بابا چې کوم دا پنجاب په دې ځایونو په جنګونو تللی دي دلته پښتانه ته یې ستونزه وله؟ موږ ځان د هغه تاریخ خاوندان بولو چې هغه د یو مسلمان چې یو ستونزه به یې ور ده پورې شکایت رالی هغوی یې غم خوړی، که په ډیلي کې وو که په پنجاب کې وو که په هر ځای کې وو. نن موږ خپل ورونو ته زموږ د سترګو په وړاندې مشکلات جوړ دي، هره ورځ یې زیري. بیا دا جرګې دا مجلسونه زموږ ده په کار دا دی چې دا شی برخه سي. که چیرې واقعي په موږ پورې دونه توان نشته چې موږ د دې غم نسو خوړلی، په موږ کې دومره همت نشته، بیا کم سے کم د دا واکدارانو سره دومره مجلس خو وسي چې دا خلک په عزت بیا موږ خپله ورسو، په عزت یې رخصت کو. د دې بې عزتۍ زیاته به زه هم دا قام د دې شي برداشت نه وکړي. دا به بیا څوک نه کړي مطمئنه. دغه پښتانه دا اخر یو ورځ به راپورته کېږي، دا به د خپل ورونو غم خوري، دا به یو د بل سره دري. لیکن بیا هغه وخت به بیا تاسو د صبر تلقین ورکوئ، د صبر درس به ورکوئ. دا به در کومه ټیمه همت پکار دی چې لاس سره ورکړو د خپل افغانانو ورونو غم وخورو. یوه بلا مې هم نه خوري. د
د دې ظلمو زیاته مخنیوی وکړو د خپلو ورونو ملګري وکړو